محترمو د مسلمان په مسلمان باندې درې حقونه دي. د سلام جواب ورکول دام حق د پی رسول کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي حق المسلم علی المسلم خمس. د مسلمان په مسلمان 5 حق دي. رد السلام د سلام جواب ورکول، وعیادة المریض د مریض پوښتنه کول، وتشمیت العاطس جواب دی پرنجیدون کی ورکول چې هغه الحمدلله وای ته به یرحمک الله وای، بیا به پرنجیدون که یهدیک الله وای. او بل اتباع الجنائز جنازې ته ورتلل. نو جنازه فرض کفایي ده چې د کلي نه یو نفر ورغی د نورو غاړه په خلاصه ده، پاتو سو اجر زخت ډیر زیات ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي چې جنازې ته څوک ورغی یو قیرات ثواب ده، که خکیدات انتظار سو 2 قیرات دي. قیرات څومره لکه د احد غر دومره په اندازه ثواب الله تعالی ورته ورکوي. او بل اجابت الدعوت، نو دعوت او دیغه ملمستیا منل 15 حقونه دی مسلمان په بل مسلمان دي. د مریض پښتنه، د پرنجیدا جواب ورکول او جنازې ته ورتلل، د سلام جواب ورکول، ملمستیا منل. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي.